قسم د ملګرو چې کله نه د یو نیم کس خبر نه مونږ خبر شو نو زړه مې داسې ودردېږي. دغه سفیان هلک به تاسو پیژنې، د ګل مکۍ په نوم یادېږي. ډېر ښایسته کرکټر ادا کوي، صادق خان سره کار کوي، چرسده وایم داسې نور مختلف قسم چینلو باندې د زنانو کرکټر ادا کوي، خو ډېر زبردست ډېر په ښه انداز باندې کوي. اوس د دې په اړه چې کوم خبر راغلی دی، ډېرو سختو حالاتو کې دی، ډېر سخت کنډیشن کې دی، په ایلارچ اسپتال کې اډمټ دی، د مرګ او په ژوند په کشمکش کې دی. ټول ملګري ورته دواګانې کوي. دې ته څه بیماري لګېدلې دی، په کومو حالاتو کې دی او دی د دې ځای نه څنګه دې حالات ته یکدم راغلو چې دی د مرګ او د ژوند په کشمکش کې شو. ټول حقیقت در سره نننۍ ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ویډیو در سره لایک کې، چینل در سره لازماً سبسکرایب کې. دغه سفیان هلک چې موږ تاسو ټول پیژنو، ماشاءالله ډېر ښایسته کرکټر ادا کوي. دا په ایلارچ اسپتال کې یو څو ورځو نه اډمټ دی. د دوی شوګر 450 ته تللی دی، بل د دې ګردو ورسره هم کار پرېښودلی دی. ډېر په سخت حالاتو کې دی. زه به دا درته ووایم چې د مرګ په حالاتو کې دی. ټول ورته دواګانې کوي چې الله پاک روغ صحت ورکړي.